سلام دوستانو، یو ځل بیا ښه راغلاست. په تېر درس کې موږ د ټیبل انزرشن یا د ټیبل د جابجا کولو نه وروسته موږ په ډیزاین ټاپ باندې کار وکړو، د ټیبل مربوطه ډیزاین باندې. البته دا ځل راځو موږ په لیاوټ باندې کار کوو چې ټیبل کې موږ څومره نور څه تغیرات راوستلی سو، څومره نور مشکلات یې حلولی سو، څومره نور موږ کار پکولی سو، په هغې باندې بحث کوو. نو راځو د لیاوټ ټاپ ته چې ګورو دلته کوم کوم محتویات موږ پکې دلته لرو ځان سره. نو کله چې موږ لیاوټ ټاپ ته راشو، تاسو وینئ دلته موږ سره مکمل یو تعداد هغه موږ سره موجود دي کمانډونه. دا کمانډونه مکمل موږ سره څه دي، په د استفادې وړ دي، د نظر ضرورت ته. نو اوس دلته موږ راځو دوستانو، یو کمانډ چې کوم په دې کورس په محتویاتو کې شاملېږي هغه موږ تر پوښښ لاندې نیسو. فرض مثال موږ د سلیکټ نه شروع کوو. دلته په کوم ځای کې چې موږ ولاړ یو، تاسو متوجه اوسئ ملګرو، چې موږ سلیکټ سیل کا ورته واخلو، نو موږ ته فقط همدغه یوه خانه انتخابېږي. دلته پکې دا کار زه کوم، سلیکټ سیل. ګورئ تاسو موږ د یوې خانه انتخاب شو موږ ته. بیا راځم دلته ولاړ یم، پکې ستونزه نه لرم. بیا راځم فرض مثال سلیکټ کالم، نو دغه مکمل کالم به موږ ته دلته څنګه شي، انتخاب شي. دلته پکې مکمل کالم انتخاب شو. دا ځل راځم فرض مثال رو انتخابوم. په هر ځای کې چې ولاړ د مکمل دغه یا رو یا یو خط مکمل ریکارډ موږ څنګه کې انتخابېږي. په دې چې کلیک کو دلته راځي. پکې بعضې مواردو کې ممکن په درد وخوري، تاسو ته حتما په درد خوي که ضرورت شو استفادې نه وکوئ. بل راځو تاسو فرض مثال زه منتظر ولاړ یم، د سلیکټ ټیبل اخلم. په دې باندې چې کلیک وکړم مکمل ټیبل موږ ته څنګه کېږي، سلیکټېږي، یعنې محتویات سلیکټېږي موږ ته. په دې نه وروسته راځو دوستان، دلته د ډراو ټیبل او د ایریز ټیبل په نوم باندې موږ یو څه کمانډونه لرو. دلته لږ ساحه خوشې کوم چې د ډراو ټیبل څخه څنګه کوو استفاده موږ وشو کولی. چې کله هم موږ دلته د ډراو ټیبل ته راځو، نو دغه ډراو باندې چې کله کلیک کوو، تاسو وینئ موږ ته یو قلم په لاس راغی. نو قلم باندې چې کله موږ شو خط واچو، دلته موږ ته ګوره یو جدول موږ ته څنګه شو رسم شو. دلته پکې بیا راځو فرض مثال دلته پکې بل خط اچو، یعنې په دې امره د شکل باندې هم موږ کولی څنګه کو ټیبل جوړ کو ځان ته. دا هم یو نوه ده. خو موږ غواړو ایریز وکړو. فرض مثال ایریز په دې معنی باندې هغه منځنۍ خانه ایسته کړه، نو دغه خانه ته نه پاکه کړه. اگر ټول ټیبل سره غرض نه کوي، دا ته ایسته کړه، دا هم ته ایسته کړه. چار کونجه ټیبل زموږ دپاره کفایت کوي. دا ټیبل موږ څنګه کوو، انتخابوي دغه سر نه. دلته راځو ورته ډیلیټ ورته اخلو، ډیلیټ ټیبل. دا لاړ. د سره موږ کار لرو، خپله موجوده ټیبل شته دلته، په دې کې موږ خپل کار کوو. هر ځای چې ګوره تاسو متوجه اوسئ چې زه په ټیبل کې وم، موږ ته دا دوه دانې ټابونه په لاسرسي وړ چې کله هم د ټیبل نه دا دواړه د لاسرسي وړ نه وځي. نو هر کله تاسو که د ستونزې سره مخ کېږئ، نو ټیبل باندې کلیک کړئ، تاسو دا دواړه ټابونه څنګه کولی شئ، لیدلی شئ. دلته راځو فرض مثال موږ یو سل اضافه کوم دلته زه چې موږ د خپله پریکټس په باندې تکمیل کو. اوس دلته راځو موږ د ډیلیټ حالت ته. ډیلیټ حالت کې ګوره موږ لرو ډیلیټ سل. سل موږ ته فقط دغه یو سل ډیلیټ کوي. سل ډیلیټ کالم مکمل کالم ډیلیټ کوي. ډیلیټ رو مکمل رو ډیلیټ کوي، او ډیلیټ ټیبل مکمل ډیلیټ ټیبل ډیلیټ کوي. زه نه غواړم ټول ټیبل ډیلیټ کړم، فقط غواړم دغه یو سل زه څنګه کړم، فعلا دپاره څنګه کړم، ډیلیټ یعنې له منځه یوسم. ګوره هلته موږ ته وایي چې شفټ سیل رایټ، یعنې که چېرې دغه موږ ډیلیټ کړو، دغه نور سیلونه څنګه کړه، ښی طرف ته راوله. شفټ سیل اپ، که ټول موږ په ډیلیټ ځای پورته یوسي. زه یو ځل په دې کې انتخابوم فرض مثال، دا ته انتخابوم زه ډیلیټ سیل شفټ سیل رایټ، ځکه پاس موږ سهان لرو مجبور دا ټول دې خوا ته راولي. اوس ورته انتخاب کړو څه عمل په باندې اجرا کوي. ګورئ دلته ټول شفټونه سیلونه څنګه شول، دې طرف ته انتقال شول. پکې که دلته موږ فرض مثال یو انډو ولیکو، دلته زه پکې ولیکم چې A، دلته زه ولرم چې B، دلته به موږ په تاثیر باندې مکمل پوه شو D او E. اوس دا A سیل زه ډیلیټ کړم، تاسې ښه متوجه اوسئ ورته ملګرو چې څومره تغیرات راځي. ګورئ دغه A ته نه لاړم، مګر د B او C او D ډیټا څنګه د موږ سره موجوده ده. اوس راځم زه مکمل دا رو له منځه وړم. د ګوره راځو دلته چې دغه رو د له منځه څنګه شي، لاړه شي. رو چې کلیک کوم مکمله رو له منځه ځي. یو کالم دلته بل هم اضافه کوم، بیرته راځو دا کالم څنګه کوو موږ ورته وایو چې دلته موږ ټولو کې څه لیکو، A لیکو فرض مثال، B لیکو، دلته C لیکو او D لیکو. دا ټول زه غواړم څنګه کړم، لکه ان شاید پکې کالم د اصل څخه کوم له منځه یوسم پکې. نو اوس دلته موږ څنګه کوو، ټیبل متاسبین دلته ستونزې سره مخ وو، ځکه موږ نه کالم ته نه ایسته کړو. خو ستونزه نه ده خاصه، موږ راځو خپل ټیبل څنګه کوو، په مغه اندازه چې د صفحې کې ځای لرو مغه اندازه باندې تجې په جې کوو. دې طرف ته چې موږ راځو، دغه څلور کمانډ چې تاسو ګورئ دلته موږ د چی کوي،
یعنی په کوم ځای کې چې موږ ولاړ یو دلته چې زه ولاړم ته ګوره انزرټ ابوف یعنی یو دانه سل مکمل رو موږ ته څه کوي دغه خانک د زول د په سر باندې ماته اضافه کوم پکې زه په دې باندې کلیک کوم دا عملیه او دغه عملیه چې تاسو تاسو وینئ ګور دغه د موز د کلیک په اساس باندې دواړه یو رقم ته کار کوي بیا دلته راځو فرض مثال دغه دواړه حالتونه موږ څه کوو روز ډیلیټ کوو دلته راځو ورته وایو چې د یو نه لاندې ماته ګوره انزرټ بیلو یو در مکمل کالم یا سل موږ ته رو وښي موږ ته څه کوي لاندې انزرټ کوي دا هم فرض مثال موږ ډیلیټ کوو دلته رو یا انزرټ لیفت رائټ په هر څلور طرفونو ته څنګه کېږي ګوره علامې ته ګوره مختلف تاسو څه کوي تاسو ته ساحه یا سل څنګه کې جای په جای کې درته بل دې خواته راځو دوستانو موږ سره راځي یو د سل دلته یو بغل ته انزرټ کو چې انزرټ مو کړ دلته دا ځل کې موږ ته څه کوو راځو اوس د حالتونو کې د بل بخش راځو په دې بل بخش څخه کله موږ راسو دوستانو ته موږ ګوره مرج لرو مرج یعنی د دوو درېو یا څلورو سلونو یو ځای کولو ته کارول کېږي بعضې وخت موږ ضرورت پیدا کوو دلته یو بل سل هم اضافه کوم فعلا ګوره دوه سله موږ دلته لرو مګر زه غواړم چې دغه دواړه سلونه څنګه سره یو شي لاندې سره نه وي دې حالت کې موږ څه کوو مرج چل نه استفاده کوو مرج چل باندې زه کلیک وکړم دلته ګوره ماته اضافه د مکمل یو سل په شکل باندې ماته راغی بیرته راځو دغه سل د زون د سپلیټ کراته نه په دوه برخو تقسیم کراته په دوه تقسیم ګورل ته ماته وي چې د کالمونو یا د عمودي حالت باندې په څو تقسیم شي په افقي شکل دی یو په عمودي باندې په دریو تقسیم کراته ستونزه نشته ګوره په دریو موږ تقسیم شو دا شی راځو موږ فرض مثال دلته دریو ورته موږ ته ټیبل سپلیټ کوو یعنی په نیم مېز بلاک ټیبل نیم کوو ته نیمه کې مشکل نشته ګوره ټیبل زموږ څنګه شو نیم شو ګوره دا یو ټیبل شو وینئ تاسو دوستانو دلته دا ګوره دلته چې تاسو متوجه اوسئ دې ټیبل ته دلته ګورئ دلته بل ټیبل موږ ته علامه اخلي یعنې دا زموږ څنګه شو په بل ټیبل باندې موږ کمال څنګه شو ګوره دوه ټیبلونو باندې تقسیم شو چې دا هم په دې برخه کې بل دلته راځو دوستانو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې موږ کله کله ډیټا لیکو دا ټیبل چې موږ په کوم شکل باندې جوړ کړو په هغه شکل باندې پاتې کیږي کله دا زیات شي کم شي کله یو خواته ځي کله بل خواته ځي موږ ټیبل انتخابو چې کله ټیبل انتخاب کړو دلته راځو درې حالت لرو اوټو فټ کانټنټس ټیبل اتومات ځان د کانټنټس یا کوم محتویات چې په ټیبل کې هغه سره ځای یاره تاسو ورته متوجه اوسئ ګورئ څومره محتویات چې لرو ټیبل ځان مغه سره یاره چې دا خبره نه ده دا مثلا مشکل پیدا کوي دوهم لرو فرض مثال اوټو فټ وینډوز یا فکس کالم اوټو فټ وینډوز چې کوم د فرض مثال دا ما خپل د صفحې کې ځان برابرې دلته پکې خو کچېرته موږ فرض مثال دلته خط زیات چې ګورئ دومره ستونزه موږ ته پیدا کوي خو د دې ستونزې د حل لپاره موږ څه کوو دې حل لپاره موږ څه کوو تر ټولو نه ښه او بهترین طریقه چې جدول موږ منظم وساتله جدول ټول انتخاب شي راځو دغه آخري د فکسډ و کالم وډ یعنی د کالم چې څومره وډ دغه ماته وسته څومره ډیټا چې پکې اضافه کیږي هغه به خپل پکې کالم د ماتیږي لاندې درځي خو ټیبل دی خو دې خواته نه انتقالي دلته چې کله دا انتخاب کوو ته ګورو موږ برعکس دلته راځو فرض مثال موږ اضافه مواد دلته ګورئ ټیبل مو د په مخبل اندازه پاتې ده فقط لاندې طرف ته څنګه کیږي ټیبل مو صحه پوښي کوي دلته بل راځو فرض مثال دغه ارتفاع لوړوالی او عرض د هر کالم یا د هر دغه چې ده هغه دلته موږ انتخاب وکړو دلته ګور تاسو وینئ دا موږ انتخاب وکړو کم او زیاتې کول دلته پکې دلته چې راشو فرض مثال دا څنګه کالم رو موږ ته سایز یې غټ کم کوي موږ دغه ټول انتخاب وکړو چې دا د موږ سره لږ په کم اندازه باندې وي ښه دا چې کله دلته وشو اوس راځو ګورو تاسو دلته موږ ټیبل ګډ وډ ده چا خانه خواته چا دې خواته دلته موږ څنګه کوو دا ډیسټریبیوټ نه استفاده کوو ډیسټریبیوټ په دې معنا باندې چې کم ساحې یا کم سیلونه چې موږ لرو دا د موږ په تقسیمات کراته یعنی کالم په شکل باندې یعنی ستونونو په اساس باندې څنګه تقسیمات دي دا باندې کلیک کوم تاسو تغیرات وینئ سره فرض مثال دا زه دلته راولم چې ښه دقیق شوی ورته ګورئ دا تقسیموم اوس دلته باندې ګوره منظم ټول په یو اندازه تقسیم شول سواره اوس دلته راځو فرض مثال دا کالم دې سره زه فټ کوم دا هم د تقسیمون په عین شکل باندې وینئ کومه ستونزه پکې نشته موږ کولی شو ډېر په اسانۍ باندې دا څه تنظیم یا جوړ کړو سره نو دا دې خواته کوم وینئ دوستانو دلته راځو یو بل شی مو سپلیټ کوو دا څه ده رو سپلیټ کوو ورته چې دوه باندې سپلیټ شي موږ ته اوس راځو موږ سره څومره شول 5 په 5 برابر اوس دا
ټیبل د دې کونج نه نیسو موږ عمومي خط سره څنګه چې برابر راشي چې برابر شو زه ته وایي دا هم موږ څنګه کوو ډسټریبیوټ کوو دا ټولې خانې موږ ټولې برابرې شي موږ څه وایي ټول په یو سایز باندې برابرېږي همدا رقم دغه چېرته موږ دلته فرض مثال بعضې خانه غټه وي وړه وي سره وینې دلته نو دا هم موږ کولی شو د ډسټریبیوټ په مرسته باندې یعنې په د رو په اساس باندې دا څنګه کوو ډسټریبیوټ تقسیم یې کړو سره ټول خانه د اولې خانې د اخرې خانې ترمنځ تفاوت موږ سره څنګه شي تنظیم شي سره نو همداراز راځو دوستانو په دې ساحه کې ګوره دلته هم موږ سره کافي معلومات دلته موږ سره دا ډېر کاربورډ لري موږ ته نو کله هم چې موږ دلته ډیټا لیکو په سیل کې د دې دپاره موږ دلته څو حالت لرو چې ګوره دلته ډیټا موږ سره په واتساپ په کوم طرف موقعیت ګوره دلته چې موږ زه کلیک کوم په هر یو باندې تاسې وینئ تاثیرات وینئ دلته چې زه کله کلیک کوم په واتساپ کې ده دلته بیا بالکل لاندې باندې واتساپ دلته بیا هم لاندې خوا واتساپ دلته بیا فرض مثال په دې کونج کې دلته دا ګوره دا نه کونجونو باندې موږ دا ډیټا څنګه کولی شو تقسیمولی شو په دې ساحه کې بل دلته ټکسټ ډایرکشن ده ډایرکشن د ټکسټ موږ په کوم حالت باندې تاسې ګوره متوجه اوسئ چې دا په کلیک کوم باندې نوی ډایرکشن ځان ته اخلي تاسې متوجه اوسئ چې کله هم ضرورت کېږي موږ د خپل ټکسټ ډایرکشن لکه فرض مثال د شمیره لیکم شمیره په شکل باندې موږ ته وښي په دې شکل او دا حالت دې چېرته وي په دې کونج کې دې وي تر څو دا خانه د اصل زموږ څنګه راشي دا کالم وړوکی راشي چې وړوکی راځي نو موږ هم څنګه کوو همغه رقم ته څنګه کوو اندازه کوو چې په یو اندازه مو سره پوره برابر راشي بل دلته لرو دوستانو موږ سره تر ټولو مهمه خبره کله ناکله موږ تاسو دلته ښه متوجه اوسئ دا به زه دا کونج واخلم ورته تاسو تفاوت پکې احساس کړئ سل مارجن یعنې دغه سل یا دغه یوه خانه چې موږ سره کومه ده د شاوخوا ته اطراف چې کوم دي دغه اندازه به څومره وي موږ سره دلته موږ لرو ګوره پاس خوا ته به چې وي صفر ده موږ سره چپ خوا ته څومره د فرض مثال 8 پوینټه ده دا اوس د صفروم تاسې هلته تغییرات بیا لیدلی شئ دا هم د صفروم ټول صفروم ګورئ دلته دا تغییرات راځي دغه خط او دغه بارډر ترمنځ یا دغه کرښې ترمنځ چې کوم فاصله ده هغه په دې جنې تنظیمېږي دوستانو نو همداراز دوستانو کولی شو په ټیبل باندې موږ مختلف اپریشنونه ترسره کړو نو د فعلا لپاره همدومره کفایت کوي تاسو خپل پریکټس په باندې وکړئ که څه ستونزه وي انشاءالله العزیز مو سره په تماس کې شئ موږ به دا ستونزه سره حل کړو د اوس لپاره تاسو ته ښه وخت ښې چارې غواړم زموږ نورې ویډیوګانې تعقیبوئ خدای دې وکړي چې ښه وخت ولرئ ښې وخت ښه چارې